د ملي پراختیا شرکت مسؤلین وایي د قوشتېپې ستر او ملي کانال د دویم فاز د کیندنې چارې 85 سلنه او د سربند جوړولو چارې 40 سلنه بشپړې شوي دي. د دغه شرکت وایاند نبی الله ارغندیوال وایي د امګړۍ د قوشتېپې کانال په مسیر کې د وپلونو پر جوړولو کار روان دی چې په دې سره زرګونه کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده. په همدې حال د شبرغان ښاروالۍ مسؤلین خبر ورکوي چې په جوزجان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د قوشتېپې کانال ته څیرمه 2 استوګنیز ښارګوټي جوړیږي. د شبرغان ښاروال حبیب الله قانی وایي په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د قوشتېپې کانال ته ورڅیرمه پر 4000 جریبه ځمکه 2 لوی استوګنیز ښارګوټي جوړ شي. بلخوا په دغه حیاتي پروژه کې پر کار بوخت کارګران هم خوښ دي چې په کور دننه او بیا قوشتېپې کانال په څیر لویه ملي پروژه کې د کار زمینه ورته برابره شوې ده. دوی له حکومته غواړي چې بېروزګاره ځوانانو ته د کار موندنې په موخه دې د ورته پراختیایي پروژو چارې پیل کړي. د یادونې وړ ده چې د اوبو دغه ستر کانال 215 کیلومتره اوږدوالی لري چې چارې په تیر 1401 کال کې د حمل په 10 نیټه پیل شوي دي. د ملي پراختیا شرکت په پام کې لري چې د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ د قوشتېپې کانال په وروستۍ نقطه کې د 20 میلیارډه افغانیو په لګښت د یاد کانال پروژې د دویم فاز د کیندلو چارې د روان لمریز کال تر پایه بشپړې کړي. د ملي پراختیا شرکت د معلوماتو له مخې د قوشتېپې کانال په بشپړېدو سره به له آمو سیند څخه 10 میلیارډه متر مکعب اوبه رابیلې شي چې په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې به د اټکل له مخې 3 میلیونه جریبه کرنیزې ځمکې خړوبې شي.